کرونا ویروس د انسان د وجود دننه څه کوي او پر کومو داخلي برخو یې برید کوي. لیکنه ډاکټر نیک محمد ویال. کرونا ویروس د ساري یا نېونکو ویروسونو د کورنۍ غړی دی چې د تنفسي سیسټم د ککړېدو یا عفوني کېدو سبب کیږي. کرونا ویروس په تنفسي سیسټم کې له عادي زکام نېولي بیا تر SARS ویروس د پېښېدو سبب کیږي. کرونا ویروس په چټکۍ خپرېږي او له یو کس بل کس ته ځي. کوویډ-19 یا کرونا ویروس په 2019 زیږدیز کال کې له چین خپور شو چې د روغتيا نړیوال سازمان لخوا د کوویډ-19 په نوم ونومول شو. دغه ویروس د میخ په ډول تاجونه لري چې همدغه بڼه او اغیزې د کرونا د ویروسونو کورنۍ نښه ده. د نورو لسګونو ویروسونو په ډول دغه ویروس هم په هوا کې د یو ناروغ کس له ټوخي او پرنجېدو خپرېږي. روغ کس ته رسیږي او د تنفسي غړو له لارې تنفسي سیسټم ته دننه کېږي او د ککړېدو سبب کېږي. له پرنجېدو ټوخي ورېخوا دغه ویروس له یو ناروغ او ککړ کس څخه د نږدې کېدو او تماس یا اړیکې له لارې روغ کس ته رسیږي. دغه ویروس په ستونزمن ډول پیزوان یا مهر کېږي. یو ناروغ کس کولی شي چې له 2 بیا تر 3 روغ کسان په کرونا ویروس اخته کړي. د نورو ویروسونو په ډول کرونا ویروس هم د کوربه کس د وجود په حجرو ژوندکو یا سیلز کې خپل جینیټیکي مواد شیندي او ځای پر ځای کوي. کرونا ویروس خپل RNA د ککړ انسان د وجود دننه حجرو ته رسوي او دغه مرحلې ته رایبوزوم وایي. دغه RNA بیا د اخته کس په وجود کې اضافي او خطري پروټین تولیدوي. دغه مرحله بیا د انسان په وجود کې مضر جینومز څو برابره کوي چې په پایله کې نور د وجود ضد یا رقیب عناصر رامنځته کیږي. له دې وروسته کرونا ویروس د انسان د وجود دننه خپل RNA ډبل کوي او لا یې خپروي. هر کله چې کرونا ویروس د انسان وجود دننه دغه فعالیت پیل کړي نو سخته تبه، ټوخی، د ساه لنډوالی او نورې ستونزې رامنځته کیږي چې د همدې ویروس نښې شمیرل کیږي. کرونا ویروس د تنفسي سیسټم د التهاب یا نمونیا ناروغي لامل هم کیږي. ورپسې د پښتورګو د فلج سبب کیږي چې پایله یې مرګ ده. د روغتيا نړیوال سازمان ورځ کې څو ځلې په صابون او اوبو او یا هم د میکروب ضد مایع سره د لاسونو مینځل، له نږدې کېدو ډډه کول، ځان یوازې ساتل او د ډیرو مایعاتو او ویټامین سي خوړل او څښل د کرونا ویروس د مخنیوي لارې په ګوته کړي دي. د افغانستان، نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.